د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار لومړی، دوهمې او درېیمې ناحیو کې 28,000 متره مربع په اوږدوالي د سړکونو د قیریزۍ او د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د 10,000 متره مربع په اوږدوالي د سړکونو د داغګیرۍ رغنیزې چارې د 33 میلیونه 4,78,215 افغانیو په ارزښت سره پیل شوې. د لښکرګاه ښاروال حفیظ صدیق وایي د ښاروالۍ مسؤلیت همدا دی چې ښار په رغونه او پراختیا کې کار وکړي او د ښار په رغونه کې مو هڅې ګړندۍ روانې دي. همداراز نوموړي زیاته کړه نننۍ دوې پروژې د لښکرګاه ښاروالۍ د 1405 مالي کال د پیل پروژې دي چې د کال تر پایه پورې به 16 بېلابېلې پروژې تطبیق کړل شي. الحمدلله تقریبا د ټولو پروژو تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي. 14 پروژې به انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي اونۍ کې پیل شي چې دوی دغه د نن شاهدان یو چې موږ یې پیلوو. د هلمند مرستیال والي مولوي رحیم الله محمود د ښاریانو څخه وغوښتل چې د ښاروالۍ مالیات پر وخت ورکړي ترڅو د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وتوانیږي چې د ښار په پاکۍ او پراخۍ کې رغنده کار وکړي. ښاغلي محمود د قراردادي شرکتو څخه وغوښتل چې د سړکونو رغنیزې چارې په معیاري ډول ترسره کړي. اول ترکاریانو پرې اړه لري چې د خپلو دوکانو، د خپلو مکانونو، د خپلو جایدادونو هغه صفایي ورته ورکړي. څونه محصول چې په هر بخش کې راځي هغه دی ورکړي، تادیه یې کړي تر څو هلته ورې پیسې جمع شي. او کرایهداران چې د ښاروالیو په کورونو کې اوسېږي، په دوکانونو، مارکیټونو، په پارکونو کې اوسېږي، هغه په خپل وخت باندې هغه خپل کرایې تادیه کې ادا یې کړي. د لښکرګاه ښاروالۍ انجینر محمد عباس ځیرک د پیل شویو پروژو په اړه وویل د ښاروالۍ په انکشافي بودیجې سره دوې رغنیزې پروژې راپیل کړي. نوموړي وایي دا دواړې پروژې به د معیار مطابق په ټاکلې موده کې ورغول شي. یا د پروژې چې په مختلفو برخو کې دي چې تقریبا د هغه څخه 15 الی 6 پروژې چې دي د ښار مهم او اساسي سړکان دي. د هغه ورهاخوا د لکه جوامع سبکیه دورې وکړله. موږ د لښکرګاه ښار په درېیمه ناحیه کې یو با ارزښته تفریحي پارک جوړوو. د هغه تر څنګ د ښار په مختلفو برخو کې چرۍ او کانالونه جوړوو. د دې تر څنګ 3 پروژې یعنې لښکرګاه ښار ته غواړو پاکې او روانې اوبه را انتقال کړو. هغه هم په 8مې ناحیې لخوا څخه محترمینو د دې تر څنګ لښکرګاه ښار انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په تنویري برخه کې په زیاته توګه لاسته راوړنې ولري. د ښار اوسیدونکو او ګذر وکیلانو د لښکرګاه ښاروالۍ په پیل شوو پروژو خوښي وښوده. ویل چې زموږ د ښار د کند او کپر سړک په زیاتو ستونزو کې و چې دا ستونزه به اوس ورسره حل شي. کومې پیسې چې ښاروالۍ د خلکو څخه اخلي د صفایي او د جواز په نامه هغه د خلکو په حضور او یا د خلکو په خدمت کې مصرف کړي دي. موږ ډېره مننه ځینې کوو. کومه ستونزه پر سړک باندې نه وي او سړک به په اساسي ډول جوړ او سړک د په اساسي ډول چې جوړ شو او په اصلاح په ښه کیفیت جوړ شو. د ښاریانو ارزو هم دغه ده چې په خپل موخې ته پر دغه سړک باندې رفت آمد کوي، ګټه به هغه خلک وړي. چې زموږ هغه سړکان چې خراب دي سړکان مو جوړ شي، موږ ملک جوړ شي، موږ سړکان جوړ شي، موږ ډېر ځنې راځي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم لښکرګاه ښاروالۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې یو شمېر بیا رغنیزې پروژې پلي کړې دي.